عطا محمد نور اشرف غني ته مبارکي ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله د ټاکنو له خپلواک کمیسیون مننه کړې او دولت ساستې په ټاکنو کې د مخکښۍ له کبله د بریا مبارکي ویلې ده. عطا محمد نور په یوه اعلامیه کې نورو ټاکنیزو ډلو ته هم راتلونکي کې د ښه چانس هیله کړې ده. ویلي دي خوشحاله دی چې بالاخره کمیسیون ټاکنیز جنجال ته د پای ټکی کېښود او پایلې د ده په وینا له زحمتونو ګاللو وروسته په پوره زړورتیا اعلان کړې. عطا محمد نور په خپله اعلامیه کې زیاته کړې افغانانو د امنیتي ګواښونو سربیره په ټاکنو کې ګډون وکړ او حق یې و چې ژر د خپل انتخاب په اړه خبر شي. هیله من یم ټول موانع له منځه ولاړ شي او نهایي پایلې هم واورو. عطا محمد نور هیله ښودلې چې د پایلو په اعلان سره به اقتصادي رکود پای ته ورسیږي، بیرته په نورمال وضعیت ټینګ شي او خلک به هوسا ژوند ته ور وګرځي. عطا محمد نور که څه هم د اشرف غني له سرسختو مخالفینو څخه و خو اوس یې لوی ملاتړی دی او عبدالله او نورو ته وخت ناوخت سخت جوابونه ورکوي. دغه راز نن د کمیسیون د اعلان په تړاو یوناما او د امریکا سفارت هم د پایلو د اعلان هرکلی کړی. په هر حال تاسو د عطا محمد نور د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.